سوات منګوره فارم ګراوند کې د ملکن ډیویژن 15 ضلعو چې پکې سوات، شانګله، بونیر، دیر او چترال شامل دي د 30 کالو څخه کم لوبغاړو بیلابیلو لوبو باقاعده پرانسته وشوه. دغه لوبو کې کرکټ، فوټبال، هاکي، والیبال، جوډو بشمول نورې لوبې شامل دي. د پرانستې په موقع د خیبر پښتونخوا لوبو محکمې ډایرکټر طارق محمود وویل چې دغه صوبه کې د ډیویژن په کچ د تکړه لوبغاړو ټاکلو اخري لړۍ ده. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا دې کې موږ د خیبر پښتونخوا حکومت لوبغاړو ته د لوبو سامان، پیزار، کالي ورکو او د ورځې خرچ لپاره ورته رقم هم ورکو. دې ترڅنګ دې لوبو کې کوم بریالي لوبغاړي دي په لومړي پوزیشن ته به 100,000 روپۍ او په دویم نمبر ته به 15,000 روپۍ انعام ورکولی کیږي. او دغه رنګه که دغه لوبغاړي په پیښور کې بریالي شول نو وروسته به ورته په ترتیب سره 50,000 او 10,000 روپۍ د انعام په توګه ورکولی شي. د لوبو پرانستې په موقع یو خوندوره دستوره هم وشوه. مشر میلمه د سوات ډیډک چیرمن او ام پی ای په ځله کې مو دوی ویل چې د دې سیمې ځوانان ډېر تکړه دي خو موقع ورته ورکول پکار دي. زه د خپل ماشومان ته وایم چې ان شاء الله یو ورځ به داسې راشي کم دا ماشومان چې دلته ګیمونه کوي دا به هم د دنیا په سطح، د ملک په سطح، KPK په سطح باندې به الله پاک داسې وځلی لکه څنګه چې زموږ چیرمن عمران خان ځلولی. لوبو کې ګډون کوونکو یو شمېر لوبغاړو په دغه موقع د جسماني کرتبونو مظاهره وکړه او مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه لوبو ډېر خوشحاله دي او تمه لري چې بریالي بشي. ډېر وخت بعد موږ د سوات ته رالو لوبو په سلسله کې او ماشاءالله ډېر انجوای مو وکړو، ډېر څه به مو یاد کړو په دې کې او دا به زموږ لپاره په مستقبل کې ډېر پکار هم راشي. په اپیشل کې راغلی ما دوه ټیمان راوستي لانګ ټینس هغه پلیر مې راوستي. ډېر ښکلی پروګرام دی او امید ساتو چې دا داسې آینده وخت دپاره هم داسې ښکلي پروګرامونه وشي او دا کسان پکې دا ینګ ټیلنټ چې پکې کم دی دا راوځي دا مخې ته راشي. د لوبو تابع کوونکو چارواکو تر مخه دغه لوبې به د سوات په بیلابیلو سیمو کې کیدلی شي چې ورته ټولې اسانتیاګانې د صوبایي حکومت لخوا ورکولی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.